the batsman to be going big, and then all of a sudden he just jabs his bat down. And I think the keeper got me. There we go. In the arc. That will go all the way again. And again. And that's even further. Oh dear, welcome to the approach. 6 more. Oh, goodness me. Unbelievable hitting. We got 19 now, 2 balls to go. 3 balls to go, beg your pardon. Of course, he now goes over the wicket. And should get the same treatment up in the air, this time on the offside. Not cover there, over long off. Wow, Asfatullah Zazai. Oh, another one. Goodness me. You just wouldn't believe it, would you? There has to be some kind of a major record. While we were just admiring the sixes, he's gone to 50. Brian's going to check this for sure. Only 12 deliveries. And up again into the night sky. He's done it. 6 sixes in the over. Welcome to T20 cricket. Mazari can only smile. Have been taken. लुरी वर्ष दा टीवी बंद करा बानी माता वमा हेर नोर ता वसा राखले दी टीवी तनन वले से चल शवे दे प्लारा चिते ची वरता वसा टीवी से गुना कडे दा गुना टीवी न दा कडे को जमा गा टीम वाला वकडला मनस पक्ष पगी जीपी वाले डेर जाते वसा कमा दा खबर दा जमणा ता पिंजे टीवी मक्की मात कडी दी पंगे दी क्रिकेट दलासा खबर दा सीधा कना चिदा बालर सोको बस लुरी न पोए दमा खो बस यो स्पिन बाले कवलो कना डेर जाते वसा कडमा वर्ष दा टीवी बंद काओ कना बस नूर बस मात गम खराब होई खा औ कना वर्ष टीवी बंद का दारे वरगम प्लारा मको सकेगा दारे वरगम सही द लुरी तो बस टीवी बंद का खा जर दबाने से पटो खा त चक्कर वामा औ कना लखो राता शिन को दे क्रिकेट यार दी क्रिकेट न खोची सडे द बांध रउज यो दिशनो पटो की उगरजी औ दिशिन फसल न मजी वाखल दाडी र मजा कई औ कना क्रिकेट खुदे दी बी खशिन कची शिन शे یله کقاری سیب څنګه چل دی دا سړی خونن بیا غوسه دی ښا او کنه مما ورته خبره کوله چې وی کوم ورته وکنه او کنه چې را باندې نه کی سړی ډیر زیات غوسه ښکاری خو زه کومه ورته دا 5 کلمې ورپسې والدي او کنه دا خبره ضروري ده ورته وکما سلام علیکم رورا دا څنګه چل دا سه بوتال دی پرڅولې دی ډیر زیات غوسه دا ښکاری ته چې بس په پټی کې دی فصل خراب شوی دی نن مړه قاری صاحب یو غوسه یو بل پکې ته پوښتنه کې خبره ده چې د فصل می ماشاءالله ډیر خوشوي دی الحمدلله دی پی خو خبره ده کنه چې نن زما ټیم میچ بیللې دی او ډیر زیات ورته غوسه یم خو دا خبره ده بیا خو ستاو داغه بسره خو جوړ شي د خیره سره د چا بر سره خو جوړ شي قاری صاحب او کنه سی وای رزي مکوا زر تخپل زوی یادو ملګری هغه چې د کرکټ ډیر ځای شوقي دی په کوڅو کې هغه کرکټ کوي په میدانونو کې هغه کرکټ کوي چې کور ته راشي کنه نو سلی رشګنټي ټي وي ته مخامخ ناس یو کرکټ ګوري آی پی ایل دی او بی پی ایل دی او 20 دا او شپاندو سوري ته د ګډ وډي صاحب د مړه مونږ د مازغره خراب کړی دي خو دا خبره د قاری صاحب خپل د کرکټ ډیر ځای شوقي ما کنه ملګری بیا خو کار جوړ دی کنه او بس یو خبرې ته راغلی یم چې درته وکم او کنه وکه قاری صاحب او کنه په خبرو باندې خرچ نه راځي خبره دی وکه خبره ده چې دا کنه ملګری ما ویلې غستا خسته لور ده کنه ما ته چا صفت کړی ولو نو ما ویلې چې خپل زوی ته وغواړم ها دا خبره د قاری صاحب یار دا خو به زما خوشبختی چې ته زما لور خپل زوی ته غواړي خو زما مې پوښتنه ده چې ستا زوی څه کار کوي ملګری زما زوی چې دی کنه سپینر بالر دی قاری صاحب دا خبره خو دې وکړه که بیا دې زما د لور یاد وکړه کنه نو بس بیا به دې خیر نه یو کنه قاری صاحب په دې خاطر ته سنوي ما زه خپل لور چې کنه سپینر بالر ته ونه ورکوم تخته چې کوم کلی نه راغلی مغه کلی ته لاړ شه او چې په شا ونه ګوري که په شا دې وکړه کنه نو ورپسې فاس بالر راولم تخته تبا شي د زما لور دومره دغه شوله چې تاسو ته به وز در کوم سپینر بالر ته به ورکوم دومره زما لور ارزان نه ده او کنه خدای مخه چې خوشي لوري د چل دې کنه چې وجري ته چې بار چیر راوړه نن د افغانستان لوبه ده او کنه زما چې بس پکې کوم سپینر بالر پکې بیا وانه خري او کنه ته چیر راوړه وجري ته سیده او سیده پلار زه ته ورشه د په منډه چې دروړم ها او کنه لکه د مار خونتي Yeah, I remember I took his name. Oh! In the International Cricket Stadium, the huge score win made it. Whoa! What a catch! What a catch! A good cricketer. Oh! Big appeal! Given him! He's given him! Rashid Khan's got it! Absolutely incredible scenes here in Dehradun! The magician.
Oh, knocks him over. 5 wickets all for Rashid Khan. He takes wickets everywhere. الکه جار 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 او جار لکه دمار او جار لکه دمار افغانستان خو می چې وګټو او سپینر ګوګلی په کې 15 وکټ واغستې ډېر خوند کوي پرنین راشد ته ته می سلامونه او کنه او د خیره سره بل خبره وا قاری صاحب ته بیا زنګو ما چې راشه لور ورته ورکما ولکه سپینران خو بیا لکه دوران ناغه او کنه السلام علیکم قاری صاحب وعلیکم السلام الکه څوک داسې ګرم کې خیر خو به کنه الکه قاری صاحب زېما اته چې دې کنه زما د لور رښتې په چې راغلې وي کنه نو هغه ما ویلې کنه زوی دې راول او شو ورنه جوړ کا او بل هفته زما لور وېسا او کنه لکه د مار خونتې می درکړه دا څه ویل که خدا په کومه خوشحالي کې لکه تا خو چې سپینران ته زنه ور کومه کنه او اوس پکې د څنګه چلې بس رضا شولې او مته راکې یاره قاری صاحب زه بخښنه غواړم مایل که دا ټول سپینران به داسې ښه او کنه داسې ده چې راشد خان خو چې دی کنه نو یې 15 وکټې واخیستې ما ویلې به زالور مې تاله درکړه او کنه ستا زوی سپینر دی الله پاک دې وکړي چې بس ښه سپینر بالونه وکړي د خیره سره او کنه و دا خو ډېر غټ کار شوی دی کنه ولکه راشد تا نه مننه ښه او کنه زما د زوی بخت یې راویښ کو خو خبره داسې ده کنه ملګري به د خیره بلې جمعې ته د خیره سره ډولۍ د پسې دروړم او لور به دې راولم او کنه زما زوی چې دی کنه د راشد مان انشاءالله کم نه دی داسې ګوګلي ولي لکه ګوګلي بالر خو خبره داسې درځم در پسې ښه صحیح ده قاری صاحب راشه بس موږ به دې انتظار یو لکه د مار خوندې راشه او کنه او زوی ته دې ووایه چې ځان سره سپین بال راوړي ښه او کنه چې د ما هغه یو میچ هم وکړو او کنه ډمان ممان پکې نه راولو صرف پکې د خیره سره میچ کوو چې یو څو شپږیزې په دې زوی دې ووامه چې اوټ مې کولی مې شي او کنه خو خبره ده به خامخا راشي ځئ السلام علیکم وعلیکم السلام